بسم الله الرحمن الرحیم. د روایتو تر مخه خپل یو دوه شعر څلور شعر ووایم چې ید احساس په دولت خواره سینه مه ډبوه، زما په مخ کې زما یاره سینه مه ډبوه. ید احساس په دولت خواره سینه مه ډبوه، زما په مخ کې زما یاره سینه مه ډبوه. او ستا په ماضي کې د مظلومو کریکې نه اورېدې، اوس آینده راته سرکاره سینه مه ډبوه. ستا په ماضي کې د مظلومو کریکې نه اورېدې، اوس آینده راته سرکاره سینه مه ډبوه. یو دوه شعره نور وایم چې وخت نیولې مې د زه نه هم ده، وخت نیولې مې د زه نه هم ده، خو راله ویستې د څرمنه هم ده. او د خدای بنده لیده کاته وشو خو، د خدای بنده لیده کاته وشو خو، زما یو څو بوسې غوښتنه هم ده. په دې باندې شهدا صاحب ته بلنه ورکوم چې ډېره مننه. دا یو حضرت دی چې پلار رسول چې کوم زلمې د خواښې په سر مور کړي مروره، چې کوم زلمې د خواښې په سر مور کړي مروره، کعبې ته یې شا کړي تاویږي له مندره. او د مور و پلار په حق کې داسې تریخ وي لکه زهر، د مور و پلار په حق کې داسې تریخ وي لکه زهر، د خواښې سخر په مخ کې خوږ له شاتو د شکر. او هغه بچي به تل د بدبختۍ په کاڼو لګي، هغه بچي به تل د بدبختۍ په کاڼو لګي، اغوستې چې نه وي د مور پلار د دعا زغره. او د پیر صاحب تلیخ کولوي مور په کاڼو ولي، د پیر صاحب تلیخ کولوي مور په کاڼو ولي، د دغسې شیخني شیخي به نشي معتبره. او پخوا به د ملا صاحب مثال له شرافتو اوس شر افت خورېږي له محراب او له منبره. او دا ستا د هجر تاو دی که د مینې کرامت دی، دا ستا د هجر تاو دی که د مینې کرامت دی، چې خولې له مثلګۍ راځي جوړېږي پرې سندره. او اخري مقطع ده چې محفل چې د بې حسو وي یا ډله د ګونګیانو، محفل چې د بې حسو وي یا ډله د ګونګیانو، شیدا مناسب نه دي چې سړی سلیم بازدروال صاحب ته بلنه مننه. چا سره څنګ دستور دی وکړو دنیا، څوک د خندا مړه شو او څوک د زړه خفګان وژني. او د خوشحالۍ هره موقع مې بلها وجړوي، چې بېوسي مې په زړګي کې هر ارمان وژني. او څوک منزل ومومي او هر ارمان یې هم پوره شي، څوک د خپل زړه لمبې د اوښکو په باران وژني. او یو لا حاصله تمنا چې انجام وي په مرګ، کمقل نه دی چې پتنګ په شمع ځان وژني. او د پرمختګ لارې مو نیسي مونږ تیارو کې ساتي، چې مکتبونه ورانوي او ماشومان وژني. او په ځای د اوښکو مې د دواړو سترګو وینې ساتي، چې یو افغان ټوپک راواخلي او بل افغان وژني. او وجل د یو انسان د ټول انسانیت وجنه، بیا هم انسان لګیا دی دې مارله انسان وژني. او انسانیت ته خو خطره له د انسانه پیښه، انسانیت ته خو خطره ده له انسانه پیښه، خلک ابس لګیا، خلک ابس هسې لټکي او ماران وژني. او وایي زه بازاروال به د خپل قام د بدبختۍ څه وایم، څوک په لویشت مکه مري او څوک یو بل په ډیران وژني. غزل دی چې ویر دی جړا ده خلک اوتر دي، ویر دی جړا ده خلک اوتر دي، جنګ اجتها ده خلک اوتر دي. نفرت زرغون شه په ځان مغرور دی، نفرت زرغون شه په ځان مغرور دی، مینه وبا ده خلک اوتر دي. او امن یې وخوړ مونږ ته خطره ده، امن یې وخوړ مونږ ته خطره ده، لویه بلا ده خلک اوتر دي. او د کار سړی و په خپله خاوره، وتې مې ساده خلک اوتر دي. د کار سړی وم په خپله خاوره، وتې مې ساده خلک اوتر دي. او قادسالي راغله کډې بارېږي،
خبره دا ده خلک او ډېر تر دي. ډېر قدسالي راغله کډې بارېږي خبره دا ده خلک او تر دي او جنگ تمامیږي دښمن ستنېږي ګټه زما ده خلک او تر دي. واه ډېر ډېر جنگ تمامیږي خلک ستنېږي ګټه زما ده جنگ تمامیږي دښمن ستنېږي ګټه زما ده خلک او تر دي او لالې زړور شو بې ویرې راغی کافي روا وه خلک او تر دي. حضرت امین ساده صاحب بلاس کې एकदम پسترګو و پټای وتړم واه خو اخر څنګه د دې خپل زړګي مړی وتړم واه بیا وایي په خوله بلاس کې एकदम پسترګو و پټای وتړم خو اخر څنګه د دې خپل زړګي مړی وتړم او هله به زه لکه منصور چغې د حق نه وهم هله به زه لکه منصور چغې د حق نه وهم چې مې په دار کله سامان د زندګۍ وتړم او د مینې ګرانې ګرانې چارې چې اسانې نه کړې د مینې ګرانې ګرانې چارې چې اسانې نه کړې زړګیه څه یقین به نور ستا په ځوانۍ وتړم او په دې امید د ارمان دشتو کې ژوندون تېروم په دې امید د ارمان دشتو کې ژوندون تېروم چې لیونې زړه به د زلفو په رسۍ وتړم واه واه جی بیا وایي ډېر ښکلی په دې امید د ارمان دشتو کې ژوندون تېروم چې لیونې زړه به د زلفو په رسۍ وتړم او د ژوند به څه وایم ملګرو چې وجل کړي حالات د ژوند به څه وایم ملګرو چې وجل کړي حالات کومه یو غوټه مې د خپلې بېوسۍ وتړم مرګ قسم دې که مې بیا وجنې خوشحاله به یم مرګ قسم دې که مې بیا وجنې خوشحاله به یم خو چې د خپل ولس هر غم په خوشحالۍ وتړم او په ځواني مرګې ځوانۍ د ځواني مرګې ځوانۍ ویر نغمې نغمې شي زما د ځواني مرګې ځوانۍ ویر نغمې نغمې شي زما چې مې په خیال کې د پښتون سلګۍ سلګۍ وتړم او د وخت د هر ظالم د ظلم مخنیوي دپاره د وخت د هر ظالم د ظلم مخنیوي دپاره څنګه اودولس کې سوچ د بیدارۍ وتړم او آخري مقطع ده او لک خو ساده د شیرخانې یاد کړه په سور جمع کې لک خو ساده د شیرخانې یاد کړه په سور جمع کې چې د پلې خوږې مالټې درته د ډالۍ وتړم واه واه جی ډېر ډېر دلارم باچا د بدنه لونه دي جړا کوم خپلې ټوټې ټوټې سیرې ته ګورم جړا کوم خپلې ټوټې ټوټې سیرې ته ګورم د ژوند په لویه لرګي ماتې آینې ته ګورم او زما د زړه ناقراری له هم څه غم پکار دی زما د زړه ناقراری له هم څه غم پکار دی تر څو به زه داسې بندې دروازې ته ګورم ډېره مننه او د خپل مقام نه خدای ګو داسې غورځېدلی یمه د خپل مقام نه خدای ګو داسې غورځېدلی یمه جړا راځي چې تېرې شوي زمانې ته ګورم او بس چې بېوسه وي ملاتړ به یې کومه باچا بس چې بېوسه وي ملاتړ به یې کومه باچا نه ترې مذهب پوښتمنۍ عقیدې ته ګورم بیا وایي جی ډېر ښکلی بس چې بېوسه وي ملاتړ به یې کومه باچا نه ترې مذهب پوښتمنۍ عقیدې ته ګورم ډېره مننه صدر صاحب جلې ناکام صاحب ته بل نه ورکړي غزل یو دوه شعره به درته ووایم وایي دا چې ستا پکې سهره ده نیمه ماته نیمه روغه دا چې ستا پکې سهره ده نیمه ماته نیمه روغه آینه درته پرته ده نیمه ماته نو وایي ته د غر په شان سړی وې په باران او طوفان نه وې ته د غر په شان سړی وې په باران او طوفان نه وې نن دې هغه حوصله ده نیمه ماته ډېر د بېلتون په لمبو سوځي په انګار پراته دي سترګو خوړلي زړونه اوس په ملا بیمار پراته دي بیا ووایه بیا ما وی چې ولې مې خپېره کې نورې وړاندې نه ځي ما وی چې ولې مې خپېره کې نورې وړاندې نه ځي د رقیب پلونه د جانان د کور په لار پراته ما وی چې ولې مې خپېره کې نورې وړاندې نه ځي د رقیب پلونه د جانان د کور په لار پراته دي نو یې نیت چې دي نه و
د بوسې جرأت ما هم ونه کړو نیت چې دی نه و د بوسې جرأت ما هم ونه کړو د ګلچینیانو ګریوانونه لا تار تار پراته دي نو یې مخه به کېږه پېښوريه لا یوازې نه یې مخه به کېږه پېښوريه لا یوازې نه یې ستا عزیزان په کوټه شته په قندهار پراته دي نو یې ست چې دي نه وي ست چې دي نه وي یو ګوټ کې وکړي ساقي په دې محفل کې هم داسې میخوار پراته دي ډېر ښه ناکام دی لا دي تازه دي پر هرونه د احساس په مالګه لا دي تازه دي پر هرونه د احساس په مالګه ناکامه ده هم غنیمت دی چې بیدار پراته دي ډېر ښه ناکام دی